د معیاري ودې او پراختیا په لړ کې کابل ښاروالۍ د کابل ښار لومړۍ ناحیه کې له پل خشتي تر سپاهي ګمنام چوک پورې د سترې پروژې لومړني کارونه پیل کړل. له اقتصاد محور سیاست تر ښاري پراختیایي ودې. کابل د تاریخ په اوږدو کې کابل د افغانستان پلازمینه او د دې هېواد تر ټولو ستر د پراخ نفوذ درلودونکی ښار بلل کیږي. دا ښار له پیړیو لرغونتیا او شکوه ځلانده تاریخ لري. د هندوکش د ښکلو غرونو منځ کې پروت، پر سینه د هسکو غرونو سپینو واورو اوبو سیند بهیږي چې کابل ته ځانګړې ښکلا بخلې. د دغه ښار مسته هوا او زړه راښکونکی طبیعت او منظره د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان د ټولو شاهانو د پام وړ ګرځېدلی، ځکه د بیلابیلو شاهانو هستوګنځی یادیږي. د تاریخ په اوږدو کې کابل ښار د غره په لمنو کې د کوچني کلي په توګه رامنځته شو. وروسته یې داخلي بیا سیمهییز سوداګریز ارزښت پیدا کړ چې د وخت په تیریدو سره د آسیایي هیوادونو سوداګریزه دروازه ګڼل کېدله. خو دا مهال د اسلامي امارت د اقتصاد محوره پالیسۍ د تحقق لپاره د کابل ښاروالۍ لخوا د ښاري پراختیا او ښاري ودې په برخه کې د کابل ښار ودې او پراختیا ته ډیره پاملرنه کړې او دا مهال د کابل ښار څیره تر پخوا ډیره بدله شوې. په کابل کې زرګونه تجارتي بازارونه، هسکې سوداګریزې ودانۍ او د پیسو راکړې ورکړې ستر او واړه مرکزونه شتون لري چې د سوداګریزو توکو راکړې ورکړې مرکزونه د پوره روحي رواني خوندیتوب ترڅنګ د فزیکي امنیت په فضا کې سوداګریزه راکړه ورکړه کوي. د پل خشتي جومات مخې ته بازار چې د کابل ښار په زړه کې موقعیت لري یو له هغو زړو او ګڼمېشتو بازارونو څخه دی چې تاریخي، اقتصادي او ټولنیز اهمیت لري. دا بازار د کابل ښار له پخوا زمانو د سوداګرۍ یو مهم مرکز پاتې شوی دی او تر نن ورځې پورې هم فعاله او د اقتصادي توکو راکړې ورکړې له امله دوامداره ګڼه ګوڼه لري. د همدې ستونزو د راکمولو او سوداګریزو چارو ښه سمون او پرمختګ لپاره اسلامي امارت د کابل ښاروالۍ په لومړۍ ناحیه کې د کابل ښار د ښاري پراختیا لپاره منظم پلانونه په لاس کې نیولي. د اسلامي امارت اقتصاد محوره سیاست، ښاري پراختیا او د ښاري ودې پروژې له شعار نه تر عمله. پرته له شکه ښاري پراختیایي پروژې د هر هیواد لپاره په بیلابیلو برخو کې اهمیت لري، ځکه دا پروژې د اقتصادي، ټولنیز او چاپیریالي ښکلا ترڅنګ د ښاري نظم او پرمختګ بنسټ برابروي. د اصل ته په کتو اسلامي امارت د اقتصادي پراختیا په برخه کې د ښار د معیاري ودې او پراختیا په برخه کې د کابل ښار د ښاري ښکلا او پراختیا پروژو د لړۍ په دوام د کابل ښار په لومړۍ ناحیه کې د پل خشتي تر سپاهي ګمنام چوک پورې د ځمکې لاندې مارکیټ او برسیره د نوي سړک چارې د کابل ښاروالۍ لخوا په عصري او معیاري توګه رغولي
چې ډیر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. دا پروژه د سپاه ګمنام چوک نه شروع کیږي د پلخشتي مسجد تر پله پورې 200 متره طول لري، 10 متره عرض لري او دواړو خواته پیاده روونه لري، جویچې لري او 350 دوکانه پکې آباد شوي دي. د کابل ښار زړه یعنی لومړی ناحیه کې د پلخشتي جومات مخې ته د ځمکې لاندې دغه نوی مارکیټ چې په یو پوړ کې په عصري او معیاري ډول رغول شوی او برسیره یې د سړک د قیر کولو چارې هم بشپړې شوي دي. د کابل ښاروالۍ د مسؤلینو په وینا په دې پروژې باندې 281 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې دا مهال چارې یې 98 سلنه بشپړې شوي دي. پروژه چې د پی 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 پروژه ده یا مشارکت عامه و خصوصي پروژه ده، د 10 کال لپاره دا پروژه تنظیم شوی ده او الحمدلله تقریبا 98% 99% کار یې شوی، تقریبا 281 میلیون افغاني سرمایه گذاري شوی ده، تقریبا 15% خصوصي شرکت او 15% کابل ښاروالۍ ورسره شریکان دي سره او په این حال کې تقریبا 320 دوکانونه دي او د دې مکمل زیربنا تقریبا 2200 متر مربع کیږي. د دې پروژې د سروې مسؤل تخنیکی انجینیر وایي هر پروژه په عملي کولو کې یو لړ تخنیکی ستونزې لري چې د دې پروژې غټه ستونزه په یاده سیمه کې ترافیکي ګڼه ګوڼه وه چې دوی ورسره تل لاس او ګریوان ول، خو بیا هم یاد شرکت دغه پروژه د ټاکل شوي قرارداد سره سم بشپړه کړه. دغه طبیعي شکل دی چې عموما هر ځای کې چې ودانۍ کار کیږي یا سړک یا ساختمان وي د مشکلاتو ستونزو سره سړی مخ کیږي. وایي د پروژې عمده ستونزه دا وه چې دا د ښار منځ پروژه ده، نو ترافیکي ستونزې وجود درلودل چې دې ته مواد موږ انتقالول، نو رش ډېر په سړکونو کې، د ازدحام د خلکو او بل مشکلات، نو د خاص مشکلات سره مخ شوي ناست وو. امنیتي نګانه ټول الحمدلله صحیح وو، صرف دغه د ترافیکي ستونزې وې. نوموړی زیاتوي چې یاده پروژه په نړیوالو معیارونو او سټنډردونو رغول شوې چې د نورو اسانتیاو په خوا کې د باران اوبو ویستلو لپاره پکې یو منظم سیستم شتون لري چې کولای شي د واورې او باران اوبه په یو ځل د کابل سیند سره یو ځای کوي چې د اوبو د ضایع کېدو مخه هم نیسي. دلته امکانات شته دي، لکه خصوصا د بارانونو اوبو لپاره چې کله باران وشي اوبو لپاره لارې لري، هغه پاس د خپل مارکیټ په سر سړک د سړک دواړو خواو ته سیډرین یا جویچې جوړې شوي دي، نو اوبې دغه جویچو ته ځي بیا کابل سیند ته تویږي. دا مهال د سړک دواړو غاړو ته د پلو لارو او د کټارو لګولو چارې په ډیر سرعت سره روانې دي. ټاکل شوي چې دغه سړک به ډیر ژر د ترافیکو پر مخ پرانستل شي. د کابل ښاروالۍ په وینا یاد مارکیټ په 2280 متره مربع مساحت سره په یو پوړ کې ډیزاین شوی چې د اړتیا وړ ټول ملحقات پکې په پام کې نیول شوي. د مسؤلینو په وینا د پلخشتي مخې ته ځمکې لاندې دغه نوي مارکیټ کې 340 هټۍ د ننوتلو و وتلو پراخې منظمې دروازې، مجهز تشنابونه، ښاري او لمریزې برېښنا ترڅنګ امنیتي کامرې او د اور وژنې مجهز سیستمونه هم پکې شامل دي. د افغان شاهین شرکت د رغنیزو چارو مسؤلین وایي چې د دغه مارکیټ چارې د نړیوال معیارونو او سټنډردونو له مخې پر مخ تللي دي. موږ دوکانونه مجموع کې 340 دوکانه دي چې هر دوکان 3 په 4 کې دی او تاسو کېدای شي تصویر هم اخیستلی کوم نړیوال سټنډردونه چې دي هغه موږ ټول دلته رعایت کړي دي زمینه کې. دا مارکیټ چې د اور ضد سیستم هم پکې شته او اطفایي سیستم هم پکې شته او نور لفت سیستم لري او شپږ دروازې لري چې 2 دروازې د پلخشتي طرف ته دي، 2 دروازې سپاه ګمنام چوک طرف ته، 2 دروازې هم تاسو ولیدل چې موږ تاسو هغه لار منځ شو په مابین کې دي. دغه مابیني دروازې چې د لفت سیستم هم لري.
نو دا دوکانونه چې دي بعد له افتتاح نه کوم وخت چې افتتاح وسي بعد له هغه نه دا بهره بردارۍ ته ورکول کېږي او هغه نه وروسته خپل وطنوال ته کرایې په شکل ورکول کېږي. دغه نوی مارکیټ چې د کابل ښار په زړه کې واقع شوی او د دې سیمې ښکلا ورسره څو برابره شوې، په ورته مهال د کابل یو شمېر اوسیدونکي که څه هم د ګڼې ګوڼې په کمولو کې د دغه ځمکتلې جوړېدل اغېزناک ګڼي، خو د پلازمېنې په نورو برخو کې د ورته ځمکتلو د جوړېدو غوښتنه کوي. اتیاکس بازسازی که به نظرم که اولین بازسازی است که در زیر زمین در سطح افغانستان صورت گرفته. کار پیشرفت روبروی بخیر انشالله که افغانستان روی به ترقی است که تو مارکت های جور میشه به اقتصاد وطن به اقتصاد مردم ما بسیار مفید است. یقینی ډیر خوشحال است چې ومې یقیني ډیر ښه کار شوی دی، ټینډر کار یې کړی دی او ډیر ښه کار یې کړی دی او په ډیر ښه موقعیت کې او په ډیر ښه ځای کې چې نه مځکه پابنده شوې ده او نه هم پورته استفاده کیږي هم کاته استفاده کیږي. د پل خشتي تر سپاهي ګمنام پورې غځېدلی سړک د کابل ښار له تاریخي او ګڼمېشتو ځایونو ګڼل کیږي چې د هر کابل میشتي په ذهن کې د دې سیمې پوره خاطرې پرتې دي، لا هم د پخوا په څیر ګڼه ګوڼه لري. د دغه ځمکتل د پروژې څو تنه کارکوونکي دا یوه ملي او ارزښتناکه پروژه بولي او زیاتوي چې په دې سره به له یوې خوا د کابل ښار ښکلا زیاته شي او له بلې خوا به په دغه سیمه کې ګڼه ګوڼه کمه شي او د لاس پلورونکو بې نظمه بازار به هم ورسره نظم پیدا کړي. یک کار بسیار خوب است، یک پیشرفت خوب به وطن، به مردم افغانستان از خاطر که همینجا همین رقم درجه پروژه جور شود تا یک مردم هم یک لقمه روزی حلال پیدا کنه و هم از خاطر کشور یک آبادی است. خپل ملک چې سړی دغه وکړي او دلته کار روان شي او بیا زمونږ داسې نور رونه نه زمونږ یو خواست دی چې را دي شي دلته پانګونه دي وکړي چې دلته د غریب او غربه دا ټول په کار شي دلته، او دا خو ډېر غټه یو د شتمني ده چې هم ورسره ملک آبادي ده او هم یو 15 کسان به دلته په کار شي ورسره. د دغه پروژې کارکوونکي دا مهال ځکه خوشحاله دي چې د خپل وطن په آبادولو کې عملاً ونډه لري. نوموړي له نورو بهر میشتو پانګوالو هم غواړي چې خپل هیواد ته راشي او خپل هیواد کې پانګونه وکړي. از تجارا میخوایم که همینجا سرمایه گذاری کنند در وطنهای خارج دیگه چی کنم دیگه چیز که وطنهای خارج کس هیچ وقت از خود کس نمیشه در وطن خود کار کنند تا وطن هم جور شود و مردم افغانستان هم یک کسب کار به خود پیدا کنند. ډیره زیاته خوشاله یم، ډیره زیاته په دې خوشاله یم چې خپل خپلوان خوشحالي غم ښادي دا ټول خپل نږدې نه په تسلۍ سره خپله دغه کولی شم، ځکه چې خپل هغه وایي چې نیمې نان راحت جان یو متل دی. بلخوا د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د دغې پروژې نه د خوښۍ په څرګندولو سره وایي چې اوس واقعا افغانستان د پرمختګ په لور ګام اخیستی او ټولو سوداګرونه غواړي چې د خپل وطن آبادۍ او پرمختګ ترڅنګ پانګونه کې پوره ونډه واخلي. تجارای ما را اول کوشش کنن که در وطن ما خدمت کنن، بازسازی کنن، وطن خود ما را آباد بسازن، نه کشورهای بیگانه را، چون که اینجا پایگاه ماست، چون که به نسل آینده ما به درد بخوره، نه که به خارجی ها. دا دونه ګټور دي چې دوی به هم بیا خیراتي هم بیا زکاتي هم به د دوی سرمایه دلته خوندي او هم خپل ملک دی پردی کټ ترین مشبوه دی نو خپل ملک خدای خپل ملک کړی دی هر شی به دلته په امن باندې هم به دلته د غریبانو چاره وشي یا به د دوی سرمایه دلته خوندي سي هم به د موږ ملک ترقي وکړي. ډېره ښه خبره به شي. زه د ټولو هېوادوالو ته دا غږ کوم چې انشاءالله اوس زمینه وایي ته برابره ده چې راسي خپل ملک ته که سرمایه که یوه لري که دوه لري په خپل ملک کې سرمایه ګزاري وکړي نو د دوی دپاره هم ښه ده د هېوادوالو دپاره هم ښه ده نو خدای دې دوی ته توفیق ورکړي. د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته د عمومي سړکونو، لویو کانالونو، پارکونو، زرغونو سیمو او سوداګریزو مرکزونو په ګډون په بېلابېلو برخو کې د رغونې چارې پیل شوي دي. اسلامي امارت واک ته له رسېدو څه کم 4 کاله تېرېږي.
په دې موده کې د کابل ښاروالۍ د آبادۍ، ښېرازۍ او په ښار کې د ګڼې ګوڼې د مخنیوي لپاره یو لړ پراختیایي پروژې پلي کړي دي. د کابل ښاروالۍ د معلوماتو له مخې په تیر 1403 لمریز کال کې 160 بېلابېلې وړې او غټې پروژې پلي کړي دي چې یو شمېر یې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي او د پاتې پروژو کارونه لا سږ کال هم دوام